چې موږ په خوستی لهجه کې ورته ډوډه وایو. چې جوار مات کو، خپل جوار مات کو او پردي. جوار مو مات کړل. ملګرو سلامونه، مازدیګر مو په خیر. زه ساجاد شاه یم. غواړم چې نن له تاسې سره د کلیوالي ژوند او د کلیوالي رنګونو یو تر ټولو مهم توکی شریک کړم چې ډېر په خوند سره او ډېر په یوه زړه راښکونکې فضا کې به کیدلی کیږي. هغه د جوارو د پخولو یا د جوارو د وریتولو چې موږ په خوستی لهجه کې ورته ډوډه وایو، د جوارو ډوډه به کوو نن. دې لپاره موږ اول لرګي ماتوو، بیا ورپسې جوار پیدا کوو، بیا ورته ځای مشخص کوو او په اتفاقي شکل غواړم چې دا پروګرام له تاسو سره شریک کړم. ما سره اوسیږئ. دوستانو خبره داسې شوه چې لرګي مات شول، د خیر هغه مو نورو ملګرو ته وسپارل چې خپل ځای ته انتقال کړي. زه او جلیل راغلو تر څو څه وکړو چې جوار مات کو، خپل جوار مات کو که پردي. خپلو ته ور په خپلو کې ګورو، که بیا خپل نو پردي هم ماتوو. د غلي نه د ګاونډیانو خبره داسې ده چې اوس نو جوارو پسې راغلو. دا پټي چې تاسو وینئ دا ټول د جوارو دي. هغه طرف ته دوستانو خبره داسې شوه چې جوار مو مات کړل. دا دې تاسې وینئ، دا به اوس د اور په لمبو کې وریتې شي یا به پاخه شي، بس بیا به موږ نوشیجان. بس دا د خیره سره ډوډه د آماده کېدو په حال کې ده. لرګي مات شول او جوار راوشو کولی شول د خیره سره. نو دلته به د ډوډو لپاره ځای هم مشخص شو. بیا به داسې کوو چې دا ټول جوار هغه شاته چې ایښي دي دا به پخېږي د خیره سره. دوستانو دا ویډیو کې چې تاسې اوس ګورئ دا زموږ د کلي صحرا ده چې
بېلابېل ځوانان هر مازدیګر سره راټولیږي، څوک د والیبال لوبه کوي، څوک د کرکټ لوبه کوي او څوک بیا د فوټبال لوبه کوي. دلته په دې صحرا کې بېلابېلې لوبې ترسره کیږي. ماشومان ځوانان راغونډېږي او په ډېره مینه په ډېر محبت سره لوبې کوي او یو له بل سره خپلې خوښۍ شریکوي. دوستانو دا د جوارو ډوډه بس نو روانه شوله خیره. لرګي م هم راوړل، جوار م هم راوړل، بس دا به اوس پخیږي. دا ټول ځوانان چې تاسې وینئ زموږ کلیوال دي، زموږ خواږه دوستان دي. مازدیګر دلته دوی لوبه هم کوي، خو ما نن وغوښتل چې یوه د جوارو ډوډه ترسره کړو. نه پوهېږم چې دې ته به په نورو لهجو کې څه وایي. زه بېرته تا ته به معلومات وي د نورو ولایتونو خلک ډوډۍ ته څه وایي. خوستوله لهجه کې ډېر خوند راکېده که نه؟ ډوډۍ دې ډېرې کړي دي لږې دې کړي دي؟ والله ډوډۍ که و داسې ملګري چې برابر شي لکه دا ښه نو دا ټول ژوند یې ده په ډوډۍ کې تېر شوی بیا نو. رباني تو په نن ډوډۍ کې کوم رول ولوبولو؟ چیرې وکړه؟ هو ډېر ښه ډېر ښه. داسې ډوډۍ نه کومه خوږه خاطره نه لرئ چې جوور دې ورته کړي وي ټول دې تښتولي وي؟ دوستانو دا دی تاسې چې وینئ زموږ اولني دوه جوار پاخه شول. زه او سردار محمد ورته ناست یو په خوند سره یې نوشیجان کوو. نور هم لکه چې پخه شول کپ یې ګرځوي سردار محمد. نوره بس زنه پخه دي، ډوډه روانه دو. ډوډه روانه دو. دا کې څومره یو خوند کوي چې ملګري سره ټولېږي مازدیګر کې یا په نورو وختو کې ډوډه وکړي؟ دا کې سجاد شه ډېر خوند کېده. د ډوډه چې دو بیخي زیات خوند کېده، لکه خپل وخت خپله غلري سیزن د جوارو ټیم چې روشي یو دانه هر ملګري ډالې ډالې ملګري وي چېرته سره ټولېږي بنډار جوړوي. که دومره جوار هغه کې خوند نه وي خو خپل ملګري ښه یو داسې یو بنډار په جوړ کړي. بلکل بلکل. تو څومره وخت کېږي چې ډوډه دې نه تو کړې سات پورې؟ دا مې دویم دریم ور ده. خو ډېر ښه چې زه دا ډوډۍ ملګري ده. داسې کومه یوه جالبه خاطره د ډوډۍ اړوند دې ته یادېږي نه دې ته یادېږي دا وړې کولې کې چې څوک ډوډۍ کوي بیا ډېرې داسې وړې وړې شوخیان کوي سره؟ والله که داسې خاطره خو ته یادېږي خو ډوډۍ مې دغه دا دریمه ډوډه دو کوې ښه ملګري ښه بنډار په جوړ کړو. ژوند کې دې دریمه دو که نه دا دغه ساک کولو دا خو مسافر و که نه څه واخه چېرته؟ دا خو سفر نه اوس غوره ده او دا به رښتیا مسافرو دپاره دا ویډیو ډېره جالبه ډېره بیخي زیات چې څومره مسافر خو ډېرې جالبې جالبې خاطرې د خلکو د ملګرو د ځوانانو تړلې وي. چې په هر ځای مسافر وي ډېر زړه به وي ته وایي ډېر هغه به چې کاش کې چې مونږ آوا ډېر خوند کې. رباني ته څه پکې آئے؟ فلاو زه داب سی آیم چې ډوډه دوخان کې هر څوکېږي ډېره بڅکې وایي زبیت بڅکې وایي څه زبیت ته زبیت څه څه داسې وینم بیت شعر ټپه دې ته یادېږي نه یادېږي ځکه ته خو فیسبوک ته بیتونه ډېر ځای کوې. والله دا ټپې مې پهله فکر ته اوس فعلا نه دی روغلی خو د ډوډۍ نه مو دومره خوند وخوستو په دې خاطر شي دا یو کلیوالي رنګ ده یو داسې کلیوالي رنګ ده د وخت داسې یو غمجان وخت ده او دا خو ښه ملګري دا یو ځای نستی نو شخصا مو ته ډېر خوند ورکوي چې مو ته پریوي سره کېږي د ملګرو سره بیخي ډېر خوند ورکوي. خو نن مازدیګر بیا یې والیبال مو والو والیبال مو ته پرېښود د ملګرو ډوډۍ د فوره روغلو دې سره یو ځای کېناستو 15 منټه ګپ شپ وولو دا جوړه سره ورته کړو نو دا نه هېرېدونکې شیبې دي. ډېر ښه ډېر ښه. کوم بیت ټپه دې ته یادېږي هغه یې ملګرو سره شریک کړه داسې نه چې د ملګري وایي چې تاسې خبرې کوئ بیتونه نه یې والله که سجاته دا کې مې معاف کړو د فعل نه دې پورې هېڅ چا والله که سره بیخي نشته بل داسې ملګری بل به وي ته بې دغه به دې ته ډالۍ کې فعلا چاته یاد دي
ښه هوایا کنه ولاکه دا ریټایرډ شوي نه دي زده داسې یوه سندره هم دې کړې وه سندرې مې ولاکه زده دي سجاد یوه ټپه دو که سندره ده یو سار کې یو بیت کېده نه ربیکه سیخ کې خو موته خالي د درې ټکي یو دیا چې خوند د زندګۍ لاړو سم د لیللی لاړو نوره کتو ته کومه یو دوی په داسې والا دا مته نه وي دا خو ډېره لږه سره مشکله وبرشي دا داسې جلې باد دی واخ مته دیک دا غزار شي دا تاسو باندې کام د جوړ راکړه وې زبیتا وې چې جوړه چې ورانه شي بیا ښاده شي له خونده وځي مینه چې لږه بې بنیاده شي له خونده وځي د وړې غوښې کړایي ښه په مزه جوړه کړم تېره نیستي چې مې رایاده شي له خونده وځي او پچه پرې مه کړه ښایې ستا وروره نصیب مه ګوره ستا که کنډر زما آباده شي له خونده وځي ملګرو زموږ د نن ورځې دغه واړه غوندې ویډیو تاسې په ډېر څه ومنئ او هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي دا د کلیوالي ژوند د کلیوالي رنګونو یوه برخه وه چې ځوانان مازدیګر مهال سره راټولیږي دا ډول واړه واړه پروګرامونه اوس وخت کې کوي زما په نظر چې اوس وخت کې دا لږ کمزوري شوي هم دي خو بیا هم هغه مینه محبت او د دوی اتفاق پکې غښتلی وي په دا ډول پروګرامونو کې او په ډېره مینه او په ډېر محبت سره دا ډول پروګرامونه مخته وړي زما هدف دا دی چې دې ته ورته نور کلیوالي رنګونه هم له تاسې سره شریک کړم او تاسې به ډېر خوند ترې واخلئ نو کولی شئ چې موږ ته په کمنټونو کې هم د دې ویډیو په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ د اوس لپاره تاسې ته ښه وختونه او ښې شي